السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو تل کامیاب لره. دوستانو د سورة الکهف وظیفه در سره شریکه کوم چې ډیرې ناشنا فایدې لري. ان شاء الله چې په یوه جمعه وکړئ تر بلې جمعې مخکې چې تاسو کوم حاجت لري هغه به پوره شي. دا سورة الکهف یو داسې وظیفه ده چې په کومه جمعه یا د جمعې په شپه یې وکړئ چې بله جمعه یا د جمعې شپه راځي تر هغه مخکې که تاسو د هر حاجت لپاره کړی وي الله تعالی به ستاسو هغه حاجت در پوره کړي. که مو د مالدارۍ لپاره کړې وي دا وظیفه په یوه جمعه کې به د الله مالدار کړي. که یې د رشتې لپاره وکړي تر بلې جمعې تر راتللو مخکې به د الله تعالی هغه مثلا مالداري یا رشته چې کوي د هغه لپاره یې وکړي الله تعالی به در نصیب کړي. دوستانو اسانه عمل ده، که هر څومره سخت ناممکن حاجت لرئ دا وظیفه یو ځل یا د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې وکړئ. انشاءالله تر بلې جمعې مخکې به ستاسو هغه حاجت پوره کړل سي. هغه حاجت که ستاسو د رشتې وي، هغه حاجت که ستاسو د مال و د دولت وي، هغه حاجت که ستاسو د قرضداري وي، هغه حاجت که ستاسو د اتفاق وي، که ستاسو د اولاد وي، هر یو وي یا په زندګي کې داسې نو بل حاجت وي انشاءالله په جمعه کې دننه به پوره کړل سي. دا داسې صورت ته د دې په فضایلو کې بې انتها زیات حدیث راغلی دي. د ورځې هم په بعض حدیثو کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کم انسان چې د ورځې د سورة الکهف تلاوت وکړي د جمعې په ورځ باندې یا د جمعې په شپه باندې د سورة الکهف تلاوت وکړي په کم ځای کې چې دی ناست وي له هغه ځای څخه نیولې تر مکې پورې به د ده په مابین کې څومره ځمکه د نور به وي، یعنې دا به هم وسي چې د مکې نصیب به ده تعالی پاک جل جلاله ورکړي او د ده قسمت به ورسره وسي. یا کم انسان چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې د سورة الکهف وظیفه وکړي هغه به تر بلې جمعې پورې په روښنایي کې په رڼایي کې به رڼایي دا معنا چې له افت سره به نه مخ کېږي، له مصیبت سره به نه مخ کېږي، له غمونو سره به نه مخ کېږي، له تکالیفو، له مصیباتو، له پریشانیو، له دې ټولو څخه بیا تر بلې جمعې پورې الله تعالی وساتي. نو دوستانو که غواړئ چې یوه جمعه تر بلې داسې ټوله زندګي مسلسل تاسو له پریشانیو څخه ځان وساتئ، له قرضداري څخه ځان وساتئ او د مال له تنګي څخه ځان وساتئ، له تاریکۍ څخه ځان وساتئ، له پریشاني، له مصیباتو، له غمونو، په کاروبار کې له تاوانو څخه ځان وساتئ، نو دا وظیفه عمل اختیار کړئ. دا وظیفه پر هغه طریقه باندې وکړئ کوم چې زه درسره شریکه کوم. نو چې یوه جمعه دې وکړه تر بلې جمعې پورې به دې وساتي، بله جمعه دې وکړه تر بلې جمعې به دې وساتي، بله جمعه دې وکړه تر بلې جمعې پورې به له فقر غریبي له هر څه وساتي. داسې ټوله زندګي مسلسل چې ستا څومره عمر وي دغه وظیفه چې ته یوه او بله جمعه کوې دغسې مسلسل به دې ساتي، ځکه چې په دې کې دا خصوصیات موجود دي. په دې صورت کې په دا سورة الکهف کې دا د جمعې په ورځ هم ویلی شي او د جمعې په شپه باندې هم ویلی شي، خو د جمعې په شپه باندې که د سورة الکهف نه علاوه ورسره مثلا د سورة الکهف وظیفه وکړي او ورسره د درود شریف وظیفه هم کوي دا خو ډېر افضله ده، ځکه چې د درود شریف په ویلو سره د انسان دعا فوراً قبلیږي. د درود شریف په ویلو سره د انسان هر حاجت پوره کېږي. د درود شریف په ویلو سره د انسان هر مقصد، هر خواست، هر خواهش یې پوره کېږي. په درود شریف کې داسې طاقت پروت ده. درود شریف چې الله ته انسان وسیله کې، محمد صلی الله علیه وسلم الله ته انسان وسیله کې فیش کې او د نبی علیه السلام نوم خالی ورفیش کې الله ته چې یا الله د ده له رویه د ده په برکت سره درود شریف هم د نبی علیه السلام نوم ذکر کېږي او ویل کېږي درود شریف پر نبی علیه السلام دغسې الله ته پیش کې الله یې هر کار اسانه کوي، الله یې هر مشکل دفع کوي، الله یې هر حاجت پوره کوي. ځکه چې کتابونو کې راځي چې یو صحابي له نورو صحابو څخه فاته سو، هغه په سفر باندې روان و، دی له هغو څخه یې څه شاته و، خو کله چې شاته و مابینځ کې یو ځنګل رالی، په دې ځنګل باندې هغه صحابه ننوتل، له ده څخه لار ورکه سوه. ده څخه چې لار ورکه سوه دی تنها و چې د ځنګل سر ته ورسېږي، له ځنګل څخه زمری ورته راووتی. زمری په دې خاطر راووتی چې ډېر وږی و او دا له ځان سره سوچ فکر و چې یوازې کس را روان ده، نور زمریان خبر نه دي، مخ ته ورسه تر هغه مخکې به ښکار کې دا نور به در خبر نه شي نو به ستا بس کړل شي. کله چې دی مخ ته ورته رانږدې کېږي صحابي چې په دې پوه شي چې دا زمری خو د تا خواته را روان ده، هسې نه چې ودې خوري. اولین یې د نبي علیه السلام نوم ورپېښ کړ. ګورئ د هغه په وجه باندې د هغه په برکت سره څنګه معامله زمري ورسره وکړه. ورته وایي ګوره زمریه ته خو زما د خوړلو لپاره را روان یې، هغه حیوان ده ګوره
ته خو زما د خوړلو لپاره را روان یې، خو که چیرې تا ما ته نقصان راورسوئ، زه د نبي علیه صلات وسلام طالب یم، زه د رسول الله صحابي یم، بیا د آخرت په ورځ نه پرېږدم، بیا د رسول الله ته ورښیم چې دې کس ما ته نقصان راورسوئ، دې ما ته تاوان راورسوئ. هغه زمري چې د نبي علیه السلام نوم واورېدی، الله پاک جل جلاله داسې پر زړه کې څه ورتېر کړو چې راولاړ شو، دا زمری راغی د دې صحابي په پښو کې ونغښتی، او صحابي دا ورته وویل چې نور زمریان به په خپله ژبه پوه کوې، ما به تر دې ځنګل باسې او زه ولاړ سم په ډېر امن سره تر دوی تېر سم، له خپلو ملګرو سره یو ځای سم. دا زمری مخته سو په دې ځنګل کې، دا صحابي شاله خوا ورپسې سو. کله چې به زمریانو له ځنګل څخه سر راویستی، د دې خوړلو اراده به کوله، هغه به په خپل زبان کې مثلا الکۍ ورته وښوروله او تیر به سو. دا صحابي لیکي چې زه تر ځنګل راووتم، دا زمری د ځنګل په خوله کې پرېوتی، دا ټول زمریان یې کنټرول کو، تر هغو پورې یې ما ته کتل چې څو زه نهامېدلم. ګورئ دا د نبي علیه السلام په برکت، د نبي علیه السلام د نوم له وجې چې خالی ورپېش کوي، هغه زمری د ده تابع سو. نو دوستانو درود شریف ستاسې الله ته پیش کړي، الله ته وسیله کوي د خپل حل حاجت لپاره، د خپلې هرې دعا لپاره، الله تعالی ستاسو دعا قبلوي. نو لہذا دوستانو وظیفه مې درسره شریکه کوله د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې. که د درود شریف وظیفه کوئ هم د قرآن شریف سورت ده سورة الکهف هغه در واړوئ، یو وارې تلاوت کړئ، بیا دعا وکړئ، الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي. که د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ د درود شریف وظیفه کوئ هم، د درود شریف دا وظیفه اسانه وظیفه زه درته ښیم، خالي دا ووایاست محمد صلی الله علیه وسلم، مثلا کم حاجت مې و هغه حاجت په خپل دماغ کې راوګرځوئ، دا وظیفه 1500 واره ووایاست، که جمعې شپه وي که جمعې ورځ وي، محمد صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم. دغه نه بعد دغه درود الله ته پیش کړي چې الله د دې په برکت سره، د دې په وسیله سره، د دغه له رویه زما پلانکی حاجت ده، زما پلانکی مشکل ده، زما پلانکی پریشاني ده، یا الله له دې څخه مې وساتي. انشاءالله ستاسو دعا به الله تعالی د دې صورت به د دغه وظیفې په برکت سره در پوره کړي. نو دوستانو دا و د نن وظیفه چې سورة الکهف وظیفه مې درته وښودله، هغه مې درسره شریکه کړه. د سورة الکهف بې انتها زیات نور فضایل هم شته، او د درود شریف هم بې انتها زیات فضایل هم شته. زموږ د وس موافق چې څومره مو یاد و هغه له تاسو سره شریک کړو. نور ستاسو خپله ذمهواري ده، کوئ که یې نه کوئ، که یې کوئ خپل مشکلات به ورباندې حل کړئ، نو ویې کوئ او یقین او عقیده ورباندې مضبوطه کړئ. انشاءالله زه تاسو ته په اطمینان سره وایم چې ستاسو مشکل به حل کیږي. له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ. پر الله مسپارم. السلام علیکم.